बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम रूडो खुद डॉक्टर आसिफ इजहार यो पेरा बिया तासु सरा और नन खबरें को जनाब लाची उसका लाची बाने तासु उगोरे नुमुंगा पशीन लाची यानी सब्ज इलायची और तूर लाची यानी जकम दा ब्लैक इलायची दा घट लाची दा पा मसालों के जकम इस्तेमाली की पा आगे बारा के मो खबरें कड़ी हुई अक्सर खलक हुई डॉक्टर से पदे की कम यो ज़्यादा मुफीद दे या ज़्यादा फ़ायदे पकी दी और कना दा योशन सीजन दी का बेल बेल सीजन दी वले यो चिकम देनो पा स्वीट डिशेस की और खगो की दे की इस्तेमाली की बल चिकम देनो आग अक्सर लपा आदा त्रस्कुन सीजन या पकवानों ने या जमुंगा कमी इंगुली ची पागई की इस्तेमाली की द्वारा द लाची किस्मुन दी लगे संगा चे प यो शान मेवा की लगे संगा जमुंगा बेरा वाखलुनो सुवाबेरा या दासी दागे मुख्तलिफ किस्मुन वी या दासी मिसाल पर तौर बाने मुंगा का यो मणा वाखलू यो सिव वाखलू एप्पल वाखलू नो द दे په دنیا کې کم از کم 300 نه زیات قسمونه دي او دا غي تاثیر او دغه چې کم دی عام لکشن یو بل نه بدل وي خو بهرحال د هغه چې کم کانټینټس دي یا په دغه کې چې کم اجزا شامل وي نو هغه تقریبا چې یو شان وي او د هغه فائدې کته سو کم یو استعمالوي د هغه فائدې تقریبا هغه شان وي همدغه څه ګوري د لاچی چې کم دی نو دا د یو ذات ته خدا دا چې قسمونه بدل دي شین لاچی نو د هغه ذائقه لږ شان بدل ده لږ پکې تیزواله دي هغه اکثر لمونګه په دې خوږو سيزونو کې سویټ ډیشز کې په دې کې زیاتر استعمالو داغي ذائقه هم دغه سیده بلکې دا تور لاچی تاسو ګورئ سایز کې لږ غټ ته او هغه کې سپایس یا د کرنچ لږ زیات ته نو دا ځکه بیا په سپایسي سيزونو کې او په کټوي روټي کې استعماليږي خو که په دې کې مونږ وګورو اجزا تقریبا هغه شان دي یعنی پکې چې کم زنک دی یا کم کیډمیم دی یا داسې مختلف نور داسې سيزونه پکې دي چې نور وایټامینز دي پکې فولیک اسید دی پکې چې هغه تقریبا دواړو کې مقدار د هغه یو شان برابر دی نو که ذایقه کې او سایز کې استعمال کې فرق شته خو بهرحال د دې چې کوم فائدې دي یا کوم اجزا دي چې کوم اجزا موږ ته پکار دي هغه کې څه دونه فرق نشته دواړو فائدې بالکل یو شان دي یعنی ستاسو د خولې صفائی ستاسو د خولې لپاره انټي سیپټیک دی د هاضمې لپاره ډیر ښه دی د مړای د لپاره ډیر ښه دی انټي انفلیمیټری سيزونه دي پکې نو چاته دردونه خوګونه وي غي د لپاره ډیر ښه دی بل دا د کتا سو ګوري د سره چاته چې د دایمي نزلوي هغه خلکو د لپاره ډیر ښه دی خصوصا خوش आवाज خلک چې کمی د غلي استعمال د आवाज استعمال زیاتی کاریان صاحبان دي یا استادان دي زمونږه ټیچرز دي چې کم په کلاس کې لیکچر ورکوي نو د اغي د مړای د صحت لپاره انتهایی زیات خصيص دي څنګه چې ما ویلي چې په دې کې انټي انفلیمیټری افیکټس دي په دې کې انټي داسې نور دغه افیکټس دي هغه نه علاوه د کې چې کوم د دغه انټي اکسیډنټ افیکټس دي نو دا ستاسو د چې کوم اعضاء زیات استعماليږي لکه د مړای د आवाज د ووکل کارډز استعمال زیات کیږي دغه انفلیمیشن دغه ویر ان ټیر هغه کې چې کوم نقصان وخت سره استعمال سره راځي نو اګ کمیږي نو تر لوی وخت پورې چې کوم دی نو د هغه صحت برقرار وي یعنی ستاسو د ووکل کارډز ستاسو د مړای د ساوند باکس دغه سي چاته څنګه مو چې انټي انفلیمیټری دغه وی د مړای سینې د الرجی مسلې چاته نو اغه نه باقاعده خبرپور فائدې اغشته شي د دې شین لاچی نه هم او تور لاچی نه هم نو کدا تاسو په هر فارم کې استعمال کړئ دا تقریبا هم هغه شان فائدې اغشته شي که تاسو سویټ ډیشز نوی خو تاسو په خپل کټوي کې په سپایسي سيزونو کې دا تور لاچی استعمالول شي کله چا سویټس طرف ته زیات رجحان وي هغه شین لاچی په خپل سویټ ډیشز کې استعمالول شي اوندا سه هم کا پاغي باندې شوند وای او د چوینګم په شان هغه اخري د خولې ذایقه مر سره خشي د خولې سمیل مر سره خشي د غاخونو صفای مر سره شي سلایویشن وشي په خوله کې چې کوم د لاړ راشي هغه لاړ سره ستاسو د غاخونو تر منځه او ستاسو چې کومي اورېدي یعنی گمز دي مسوړې دي دا غي صفای شي نو د خولې صحت تر ډیر وخت پورې دا ډیر خپاتې کیږي او ان شاء الله نور داسې سيزونه دي چې دا نېچرل سيزونه دي د دې نقصان به تاسو ته نه دی کې څه بندیش نشته چې یا د زړه مریض نشي خوړی یا د شوګر یا د بلډ پريشر مریض د لپاره منی دي نو دا قدرتي سيزونه دي زموږ په قدرتي خوراکونو کې د دې استعمال اسه هم کیږي خو کتا سو د هغه باره کې علم زیات وي او تاسو ته پدې چې د چا د لپاره فائدہ مند دي او چاته استعمال متواتر زیات او ریګولر طریقې سره پکار دي نو غي تبا یقینا معلوماتو سره فائدہ حاصلېږي امید لرم چې دا ویډیو به تاسو ته لپاره معلوماتي هم وي او ان شاء الله تاسو به دا ویډیو لایک کوئ ضرور او شیر کوئ به ضرور خپل ډیر خیال ساتئ الله پامان